السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. د سورة الفاطر شپږم آیات دی. الله جل جلاله شیطان ستاسو دشمن دی، تاسې په دشمنی باندې ونیسئ، دشمنی ورسره وکړئ، ورته بیداره اوسئ. دا داسې مدعي او داسې دشمن دی که په ژوند کې سړی بدیداره سي، الله دې مو وساتي له بدۍ څخه، خو هغه بیا له ځان سره ډېر احتیاط کوي چې دشمن حمله را باندې ونه کړي. خو دا داسې بدیداره الله له موږ سره مقرر کړی ده چې موږ یې نه وینو، دی مو ویني. او دا داسې دشمن دی چې پر دیواله هم در اوړي، په خونه کې هم در ننوځي، او حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د وینې او د رګ په مابینځ کې دی حلول کوي، د انسان زړه ته ځان رسوي. نو د دې څخه به د الله جل جلاله او د الله د رسول په اطاعت باندې سړی خلاصیږي. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک څو شان ذکر کړي دي چې پر دې دروازو باندې شیطان انسان ته راځي او انسان خطا باسي. اول غضب او شهوت دی. انسان چې په غضب کې چې قهر ورسي، شیطان یې په قید کې اندیوې تړي، عقل یې ورزولانه کړي او د شیطان لښکرې کامیاب سي. او کوم وخت چې انسان په غضب او په خشم کې سي، شیطان داسې بازی په کوي لکه یو کوچنی سي بازی کوي په ګین سره. نو ځکه د خشم او د غضب په حالت کې موږ خلک لیدلی دي چې هغه کافران سوي هم د کفر کلمې تر خوله وخیږي، او مړي هم د خشم او د قهر په حالت کې ځینې وسي، او ښځې ته هم طلاق د قهر په حالت کې ورکړي. نو د قهر په حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که ولاړ وي کښېنه، که کښېنې که ناست وي پرېوځه، او اودس وکړه، 2 رکعته لمونځ وکړه، قهر به دې سوړ سي. بعضې اولیاء تعالی و ابلیس له عینه ولیدی، بیا یې پوښتنه ځینې وکوله چې ته څنګه پر انسان باندې غالبه کېږي. وایي شیطان ورته وویل چې کوم وخت دی په قهر کې سي، په خشم کې سي، په هغه وخت کې زه پر ده غلبه پیدا کولی سم. وعند الهوا چې دی پر د خپل طبیعت پر خپل خواهشاتو باندې سي، د شرایط پایبندي نه کوي، نو بیا زه پر ده باندې بری پیدا کولی سم. او دوم دام او دومه لومه د شیطان حسد و حرص دی. ځکه انسان چې پر هر شي باندې حارس سي، په هغه کې پسې ړوند هم سي، ګونګ هم سي، شیطان یو فرصت پیدا کړي د حرص په وجه باندې شهواتو ته مخ کړي، منکراتو ته مخ کړي. حرص دا دی چې بس سړی د دنیا حارس چې راسه تمامه بس د خیر دروازه یې هم بنده سي، د خیرات دروازه یې هم بنده سي. او حسد هغه ګناه دی چې په اسمانو کې اولنی ګناه چې سوی د هغه حسد و کبر و تکبر سوی. شیطان حسد وکړي چې ولې آدم علیه السلام تر ما ښه سو. او دریم د شیطان لومه او د شیطان دام چې دی هغه الشبع من الطعام، مړوالی په ډوډۍ ده. و ان کان حلالا، که څومره هغه ډوډۍ حلاله وي. ځکه انسان چې موړ سي شهوات یې قوي سي، او شهوات اسلحه د شیطان ده. شیطان اسلحه شهوات دی چې انسان نس موړ سو، شهواتو باندې انسان هغه ورمخه کړي. او دغه رنګه وایي ابلیس یحیی علیه السلام ته یې وخت ځان ورښکاره کړي. یحیی علیه السلام ورته وویل ستا هغه دامونه د انسان لپاره چشت دي چې د انسان په خطا باسي. وایي ده ورته شهوات دي. هر وخت چې انسان په شهواتو کې سو، زه پر غوښتلی سم. یحیی علیه السلام ورته شهوات د انسان په چشت پیدا کېږي، له هر وخت چې موړ سي د لمانځه څخه هم دروند سي، د ذکر څخه هم دروند سي، د الله په عبادت کې هم غافله سي. یحیی علیه السلام قسم وکړي چې له دې بعده بیا زه نس له ډوډۍ نه کم ډک. او شیطان بیا قسم ورته وکړي چې زه به بیا همیشه مسلمان ته خپل حال نه ووایم. پر دې باندې بیا انشاءالله موږ مفصل تحقیق وکړو چې مړوالی څومره غټ افت دی، سړی په نس موړ سي، په عبادت کې څومره سستي راولي، څومره د عبادت خوند له انسان څخه بیایي.
او په تش نشت او په لوږه باندې عبادت څومره ذایقه او څومره شوق لري. او څلورم د شیطان د فریبو څخه شیطان انسان ته په راځي حب التزین من الاساس والثياب والدار، دا محبت د ښایستهوالي، د کپړو، د سامان، د موټر، د سرای. هر وخت چې د انسان په زړه باندې محبت د ښه سرای، محبت د ښه موټر، محبت د ښو کالو غالبه سي، په هغه زړه کې شیطان ځالۍ جوړه کړي او اګۍ واچوي و همیشه یې شیطان رابولي و ښو ابادیو لره و ښایسته ښایسته چتو لره و ښو ښایسته دیوالو لره و توسیع امنیتها او پراخوالی د کوټو دغه تزین، لکه دا اوس زمانه چې هغه په مبتلا د ښه ښایسته سرایونو جوړوه، د ښه ژوند شوق کوه، دا ټول هغه د شیطان لومه د دام دی چې انسان په دې کې راکښې بس. که په غضب او په شهوت کې انسان نه سوی خرابولی، په حسد کې نه سوی خرابولی، په حرص کې نه سوی خرابولی، په شبع کې نه سوی خرابولی، نو راسي بس دا محبت د تزین او د زیانت په زړه باندې ورکښې بس. او پنځم د شیطان د دامو څخه هغه طمع ده چې انسان ته طمع پیدا کړي. دا طمع ډېر غټ نقص دی، الله جل جلاله دې مزین وساتي. د طمع په وجه باندې خلک تر حد کوم تیر سي. او شپږم د شیطان د دامو څخه هغه عجلت او تلوار دی په کار وکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم العجلة من الشیطان، دا تلوار د شیطان څخه دی. تلوار ما کوي په کار کې سکون کوي. او اووم د شیطان د دامو څخه هغه دراهم او د نانیر دی او نور مالونه. د ثابت البناني رحمت الله علیه څخه روایت یو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث، شیطان خپل لښکرې واستولي چې یو امر پېښ شوی دی، نبي راغلی دی یا قیامت کېږي، چې معلومات ورته وسو چې نبي آخر زمان مبعوث شوی دی. شیطان ول موږ کار خراب سو، موږ هیڅ نسو کولی د ده په امت باندې، خو لیکن محبت د دنیا او حب د دنیا باندې به موږ پر دې باندې کامیابه کېږو. او اتم بخل دی د شیطان د فریبو او د لمو څخه او بیره د فقر ده. خیرات و تصدق مه کوه بیا به مسکین سي، بس ذخیره کوه ژدایه. او نم تعصب دی للمذاهب والاهوا، تعصب کول لکه دا اوس چې انسانان په تعصب باندې سره اخته دي، حق ته نه رسیږي د تعصب په وجه باندې. تعصب لکه دغه ډلې چې موږ وینو چې هر څو قناعت ورکړي، هر څو دلایل ورته ووایه، خو لیکن د تعصب په وجه باندې هغه دې حق ته نه تسلیمیږي. څه وخت مخکې یو سلفی و غیر مقلد، زه یو دکان ته ورغلم، ماښام و لمونځ مې کوه، هغه نفر ویل څه ښه کار اوس چې راغلې. ما چې لمونځ وکړې طالبان را سره و، جومات مې وکړې په هغه دفتر کې، ناوخته و را باندې. ما نفر راته وویل چې دغه سړی غیر مقلد دی، رفع الیدین کوي او لاسونه پر سینه باندې نیسي. دا وایي که چا په حدیث کې راښکاره کړله زه 50,000 کلدارې ورکوم. زما سره غیبي کتاب را سره و د حدیثو، طالب ته مالته ورسه، کتاب له موټر سره واخله. طالب چې کتاب را واچوي ښکاره مې کړې، مال دغه حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسې لاسونه تر نامه لاندې نسئ، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې لمونځ کوئ یو په اول تکبیر کې بیا لاس پورته کړو بیا نه پورته کوئ. دا وایي دا حدیث به زه یوسمه زموږ ملایانو ته بیا ورښکاره کړم. مال ګوره نو تعصب کوې، تال په حدیث کې راښکاره کوي، اوس په حدیث کې د ښکاره که ته بیا واضح ځم زموږ په ملایان یې وګورم، ستا ملایان یې مني نه، تعصب کوي. که تعصب نه کولی نو بیا به اختلاف ولې کولی. او لسم د شیطان د فریب او د دوکې دروازه سوء ظن بالمسلمین، په مسلمانانو باندې بد ګمان کول دي. باید پر مسلمان باندې سړی د نیکو ګمان وکړي. او یولسم د شیطان دومه چې دا هغه دغه د چې په دې ټولو شیانو کې ناکامه سي،
بیا کوشش کوي چې انسان باندې هغه افضل عبادت له لاسه وباسي. په عبادت خو کوي انسان، هغه ښه عبادت یې له لاسه وباسي چې ډېر ثواب لري، چې لږ ثواب کې وکړي هغه په لاس باندې ورکړي. نو پر دا خلکو باندې ما پام کړی، خیراتونه کوي خو پر داسې طریقه باندې وکړي چې هغه خیرات وکړي، خو لیکن پر هغه طریقه باندې نه کوي چې هغه سړی ورته ووایي چې پر دا طریقه باندې خیرات وکړه، ورسه یو مدرسې ته پسه واروړه، ورې مدرسې د مچې طالبان ته ورکړه، حلال یې کړه. دی په کور کې خیرات وکړي، هغه وداسې کورو ته غوښې ور واستوي چې هغه له غوښ څخه پرهیز وي، دونه ډېرې خوړلي، او د مسجد طالبان ته یې بیا نه ور واستوي، هغو ته لږ ور واستوي. نو دغه د شیطان دومه ده چې په هغه ډېر عبادت څخه سړی راګرځي او کمزوری عبادت په سړي باندې کوي. الله جل جلاله دې موږ د شیطان نه دې ټولو فریبو څخه وساتي. مکاشفة القلوب سبحانه شپېته، باب نمبر 14، باب فی عداوة الشیطان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.